السلام علیکم ملګرو د دې کې چې ټول ورو جوړو دوستان جمع پرتنی دا زموږ ستاسو د رښتینې ویډیو ده او په دې ویډیو کې بحث وکړو موږ په اف ایلس کنډیشن باندې مخکې ویډیو کې موږ بحث کړو په اف کنډیشن باندې او راځم یو لنډه ریویو درته بیا په اف کنډیشن باندې کوم چې اف کنډیشن موږ سره څنګه کار کوي لکه څرنګه چې موږ تاسو ګورو هر وخت کې چې موږ یو اپلیکیشن یا یو سافټویر جوړو نو هغه د ورځني ژوند د مشکلاتو د حل لپاره موږ جوړو نو په هغې کې چې دی مونږ کنډیشنې ډېرې زیاتې لرو اوس دا کنډیشن به مونږ کومسې ورکوو یوازې یو اف کنډیشن ورکوو اف ایلس به ورکوو که نسټډ اف به ورکوو که داسې نور نو راځو اوس زموږ او ستاسو د لیکچر چې رسېدلی دی اف سټیټمنټس مونږ په تېره ویډیو کې ویلی او په نننۍ ویډیو کې چې دی مونږ او ستاسو اف ایلس کنډیشن وایو اوس راځو مونږ سره اف سټیټمنټ څنګه کار کوي عموما راځي اف سټیټمنټ چې هر کله پروګرام سین او سی اوټ دا تاسو له پرنټ اپ او سکانپ تاسو له شو کی دا یې نه وروسته دا کنډیشن راځي کنډیشن که چېرته ټرو شي نو د باډي داخل ته داخلیږي دلته چې کوم سټیټمنټ دی هغه موږ ته څنګه کوي شو کوي او هغه اکشن سرته رسوي خو که چېرته دا کنډیشن ټرو نه شي په اف سټیټمنټس کې یوازې اف دی نو بیا موږ سره څه شی نه شو کوي ځکه د باډي لاندې شی نشته دی راځو د دې فلو چارټ ته دا د اف سټیټمنټس او فلو چارټ دی چې په ورځني ژوند کې د موږ څنګه کوو استفاده کوو او په ښوونځیو کې شاګردانو ته ښودل کېږي هر کله چې د دې کرسر راغی اول دلته کنډیشن ګوري که چېرته کنډیشن ټرو شي نو راسن چېرته ځي باډي ته ځي او په باډي کې چې هر څه هغه موږ ته څه شی کوي ایګزیکیوټ کوي خو که چېرته فالس شي نو دا راسن راځي چېرته اینډ اف باډي ته راځي او دلته موږ ته چې کوي پروګرام موږ ته خلاصېږي نو دا و اف سټیټمنټس اف ایلس موږ سره کومسې کار کوي نو اف ایلس کې داسې دی چې دې کې موږ مختلف کنډیشنې ورکوو اوس لکه موږ یوازې په اف ایلس باندې کار کوو په دې کې اول موږ یو کنډیشن ورکوو یو شرط ورکوو که چېرته هغه ټرو شي نو باډي ته داخلیږي او که چېرته فالس شي نو بیا ایلس ته ځي په ایلس کې چې موږ ورته څه شی ورکړی دی هغه موږ ته شو کوي لکه څنګه راځو ډیف سی پلس پلس ته او په عملي اګزامپل باندې کار کوو لومړی سټرکچر اف سی لینګویج لیکو هیش include stdio.h main function شلو او دای باډي شلو دا موږ سره سټرکچر اف سی لینګویج راځو او موږ یو دانه ویریبل اخلو انټیجر نام دا موږ سره څه شو یو ویریبل شو د دې نه وروسته ورته موږ یو میسج ورکوو print if enter a number نو موږ به څنګه وکړو یو نمبر به داخل کړو هر کله چې موږ نمبر داخل کړو اوس د دې لپاره موږ واخلو سکانپ نو راځو اوس ورته سکانپ کې موږ څه شی ورکوو پرسن ډي فارمیټ سپیسیفایر د انټیجر موږ واخیستلو او د دې نه وروسته ورته موږ واخلو څه شی اډرس اف نم عموما اډرس د پرنټ اف او سکانپ یو عمده فرق دا دی په لیسټ اف ویریبل کې چې موږ په سکانپ کې چې دی اډرس ساین استعمالو او په پرنټ اف کې چې دی موږ یوازې ویریبل استعمال او د کامې په واسطه هغه یو د بل نه جدا کوو راځو اخر کې ورته ټرمینیټ ورکړو او د دې نه وروسته ورته راځو موږ څه شی کوو یو ځله دا پروګرام رن کوو پروګرام چې رن اف ایلس ښه انټر ا نمبر موږ ورته ورکوو 12 نو موږ پروګرام څنګه کړلو رن کړو ډیټا موږ نه واسته خو څه موږ ته شو نه کړل اوس راځو دلته ورته یو کنډیشن ورکړو اف که چېرته نمبر از اکول ټو دلته چې دی ګورئ ملګرو دغه دوه دانې د اساین علامې چې دی دغه یو دانه چې دی دا د اساین دپاره استعمال چې موږ د یو ویریبل نه ډیټا یا ویلیو واچو بل ویریبل ته خو دا دوه دانې چې دی دا دلته د سی لینګویج کې د اکول معنی ورکوي مساوي د څه شي سره شي د 12 سره شي نو ته راشه د اف باډي ته او دلته موږ ته څه شی پرنټ کړه the number is equal to person d یعنی 12 او دلته ورته څه شی ورکړو نم ښه دا به
ورته منظم کړو صحیح شو دا د څه شي دا د اف باډي شو موږ سره په دې کې ورته موږ یو میسج ورکړلو که چیرته دغه نمبر موږ داخل کړو یعنی 12 نمبر موږ داخل کړلو نو ته بیا څه شو که دا میسج موږ ته شو که نور موږ نور عددونه موږ داخلول هغې سره څه کوو نو هغه سټیټمنټ لا موږ نه دی ورکړی راځو انټر ا نمبر ورته یو نو موږ ته څه شی شو نه کړو بیا وایي چې انټر ا نمبر نو دا ځل ورته ورکوم 12 نو ماته څه شی وایي د نمبر از اکول ټو 12 نو دا دې پورې کار داسې شو د اف سټیټمنټ سو اوس ایلس کې موږ څه شی کوو ایلس کې دغه د اف باډي په اینډ کې چې دی موږ ورکو څه شی ایلس اوس راځو او دلته ورته ورکو د ایلس باډي خو دې ته مو فکر وي که چیرته مونږ یو پرنټ یا یو سټیټمنټ څخه به باډي نه ورکو خو که چیرته د یو نه زیات سټیټمنټ څخه به ورته باډي ورکو اوس راځو مونږ مثال یو پرنټ ورکو منه زه ورته څه شی باډي نه ورکوم ورته لیکم چې پرنټ کا څه شی you are entered wrong number معنا دا چې تاسو څنګه کړی غلط نمبر داخل کړی دی دا اوس په هغه حالت کې به دا موږ ته شو کوي چې کله موږ څه شی کړي دغه نمبر موږ د 12 سره نه مساوي کړی نو راځو او پروګرام رن کوو انټر ا نمبر زه ورته 12 ما ته دا نمبر از 12 معنا تاسو 12 نمبر داخل کړل صحیح شو اوس راځو و انټر ا نمبر زه ورته مثال 14 انټر کوم نو څه شو یو ار انټر رانګ نمبر تاسو داخل کړی دی غلط نمبر اوس دغه میسج چې موږ ته راکوي چې تاسو غلط نمبر داخل کړو او مهرباني وکړئ صحیح نمبر داخل کړئ دا د څه شي کار دی د ایلس کنډیشن کار دی نو دا زمونږ بحث په اف ایلس کنډیشن باندې ملګرو زه به هره موضوع د سیلموچ تاسو له همدې سټپ بای سټپ وایم او انشاءالله اګزامپل لپاره مې زړه دی چې تاسو له بیل پلی لیست جوړ کړم په چینل کې اول ته چې دی تاسو به ټول د سی اګزامپل د هیلو ورډ نه نیولې تر غټو غټو پروګرامونو پورې به ټول همالته تاسو سره څه چیرته د سی په اګزامپل اپ پلی لیست کې وي نو راځو یو بل پروګرام باندې درته کار کوم او دا به کمنټ کوم دا کمنټ شو او راځو یو بل پروګرام باندې کار کوو او دې کې به موږ واخلو څه شی او کریکټر به واخلو انټیجر یا کریکټر operator یا operation هر شی چې ورته تاسو وایو پرنټ به ورکو please enter a character یعنی مهرباني وکړئ یو کریکټر څنګه کا داخل کړه اوس ولته به واخلو ستانف پرسن سی دا فارمیټ سپیر د څه شی د کریکټر دی او اډرس اپ یا operation ښه اوس راځم پروګرام یو ځل زه رن کوم پلیز انټر ا کریکټر زه ورته مثال a نو ماته څه شی وکړو څه شی شو نه کړو ځکه چې موږ ورته څه شی نه دی ورکړی موږ ورته کوم سټیټمنټ نه دی ورکړی نو دلته به راشم زه به دلته یو سلش ان والم تر څو موږ ته کرسر په نیولین کې وښایي او دلته ورته زه یو کنډیشن ورکوم اف که چیرته operator دا مساوي شو د څه شي سره د a سره نو پرنټ کا ماته څه شي print f you are entered person c letter دلته ورته کو ښه اوس راځم پروګرام یو ځل رن کوم او دلته ما څه پلیز انټر ا کریکټر ورته اس نو دا ماته څه شي کوي پلیز انټر نو څه شي ماته شو نه کړلو اوس راځو که چیرته زه ورته ایر انټر کوم ا دا ما څه شي یو ار انټر ا لیټر تاسو داخل کړو څه شي ا لیټر اوس راځم دلته یو بل کنډیشن زه هم ورکوم اف که چیرته اپریټر مساوي شو د ا سره او یا دې باندې موږ مخکې کار کړو دې ته لاجیکل اپریټر ملګرو
او یا اپریټر دا مساوي شو د څه شي سره غټ ا سره نو ته بیا ماته څه شو که print you are enter a letter زه راځم او دا انټر کوم پلیز انټر ان کریکټر زه ورته ا غټ ا ما ورته څنګه کو ولیکلو اوس راځم او ګورم یو ار انټر ا لیټر معنا تاسو ا لیټر څنګه کړو داخل کړو اوس ما دې تاسو شاور کړو یو کنډیشن ما ورته ورکړو اوس ګورم دلته لاندې ایلس ورکوم ایلس کې ورته لیکم print if you are entered wrong number معنا تاسو څنګه کړی دی غلط نمبر داخل کړی دی اوس راځم او دلته پروګرام یو ځل کوم ماته سوې پلیز انټر ا کریکټر معنا ته څه شو کا کریکټر داخل کا نو د کیبورډ د لارې زه کریکټر اخلم ا دا ماته څه شوی چې تاسو داخل کړل ا لیټر معنا یې صحیح اوس راځم که به پروګرام ران کما او زه ورته بل غلط تورې څنګه کم داخل کما لکه w نو دا به ماته څه شوی you are enter wrong number وبخې ملګرو دا نمبر نه دی لیټر وی کما دا موږ سره څه شی دی لیټر دی راځم پروګرام یو ځل بیا رن کوم پلیز انټر ا کریکټر او زه ورته څه شوم کیو دا ماته شو یو آر انټر رانګ لیټر تاسو داخل کړی دی غلط نمبر نو ملګرو دا زموږ بحث په اف ایلس کنډیشن باندې په راتلونکي لیکچر کې به زه تاسو له بحث وکړم په نیسټ اف ایلس باندې چې څنګه کولی شو چې موږ په پروګرام کې د مختلفو کنډیشنو څخه کار واخلو نو دا ما تاسو له سټیپ بای سټیپ د یو موضوع کې درته یو ویډیو جوړ کړه په دې خاطر تر څو تاسو په ډېر ښه پوه شئ نو تاسو ځان سره همداسې مختلف کنډیشن ورکړئ لاجیکل اپریټر پکې استعمال کړئ ریلیشنل اپریټر پکې استعمال کړئ او ان شاء الله بیا هم درته یاد ورکوم د سی لنګویج د اگزامپلو لپاره به زه تاسو له یو بیل پلی لیست جوړ کوم په یوټیوب چینل کې او څومره اگزامپل چې لیکو هغه به درته هماغه پلی لیست ته زه اپلوډ کوم نو که چېرته تاسو زموږ د یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړی مهرباني وکړئ زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او هم د ملګرو سره دا ویډیوګانې شیر کړئ او د دې سلایډونو د ترلاسه کولو د خاطر ملګرو ان شاء الله زه یو ګروپ جوړ کوم په سوشل میډیا کې او دا ټول لیکچر به تاسو دلته اپلوډ کوم نو که څه پوښتنه لرئ پیشنهاد لرئ خپل نظر مو په کمنټ کې راته پرېږدئ ویډیو در سره حتما لایک مننه ملګرو را مو راته خوشحاله او کامیابه لره